بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په دې ویډیو کې به په 50 منټو کې د سمارټ آرټ درس ووایو. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. په 50 منټو کې چې موږ نن به موږ سمارټ آرټ وایو. موږ که چیرې غواړو متن په شکل کې وښیو، نو موږ بیا د سمارټ آرټ لار نه کولی شو. لکه مثال موږ دلته نومونه لیکلي دي. غواړو دغه موږ په شکل کې وښیو، نو موږ به سمارټ آرټ ته راځو. هر کله چې تاسې په دې باندې کلیک کوئ، دلته د سمارټ آرټ ګرافیک یا سټایلونه تاسو ته راوځي. لکه مثالا چې بیا هر یو چې د تاسې په کار وي له دې نه کولی شئ پیدا کړئ. داسې دي دا آل دی. بیا دلته مختلفې کټګوریانې یا بخشونه دي. ګوره د لیست په باره کې ماته د یوه ګرافیک د پروسس وي، د سایکل وي، نو کولی شئ یو دانه بیا چوز کړئ. لکه مثالا زه غواړم ما دغه یو خوښ شو، اوکې سې وښیمه. وګوره را انزرټ سو. تر راسو موږ سمارټ آرټ داسې اوکې سې وښو. وګوره دلته راغی. اوس له دې لارې موږ کولی شو په دغو کې بیا متن هم ولیکو. لکه مثالا احمد محمود. اوس ګوره څومره ښه ښکاري. یا تر اوسه لکه عادي غونته ښکارېده، اوس لکه پروفیشنل غوندې، که زیات بیخي ډېر ښه غونته ښکاري. دا ول موږ سره ده. بیا له دې لارې کولی شئ هر شی باندې بیا دلته کلیک کړئ یا دلته بیا متن پکې ور اډ کړئ. نو دا هغسې ده، دا خپله سمارټ آرټ چې ده دا هم ځان ته د ډیزاین مینو لري. دا به اسانه ده، دغه به هم ووایو. نو راځئ چې د ډیزاین مینو نه شروع کړو. اول اډ شیپ. ما سره خو چې دا اوس څو نفره دي؟ 1 2 3 4 5 6. ما نه اوس پاتې ده یو بله مرزافه کوم. لکه مثالا په دغه ځای کې ما دغه لیکلي دي: احمد، حفیظ، جاوید، سرور، نعیم. دغه ما لیکلی دي، دغه کې مې دغه لیکلی ده. نو اوس ما نه یو بل نفر پاتې. نو زه غواړم یو بل شی پر اډ کړم، یو بل شیپ ته د ما ضرورت ده. نو ته به دلته راځې، دې به کلیک کوې، اډ شیپ باندې به کلیک کوې. وګوره څو شول؟ یو دانه پکې اضافه سو. له دې لارې نه کولی شئ لکه مثالا تاسو سره یو بل شیپ هم په کار وي، له دې لارې نه کولی شئ یو بل شیپ بیا راولئ. بیا له دې لارې نه کولی شئ لکه مثالا دغه شیپ چې راولي یا د کوم ځای کې تاسو ته راولي، او وروسته یې راولي، له هغې نه مخکې راولي. لکه مثالا ته غواړې د دغه نه دې مخکې راسي، نو ته به دلته راځې، بیفور به کلیک کوې. وګوره له دغه نه مخکې راغلی، دغې په سر راغی، ځکه چې موږ بیفور ورته ویلې. یا زه غواړم ما له دغه نه دې وروسته راسي، نو زه به راځم افټر وکړم. وګوره له دغه نه وروسته راغی. بیا له دې نه کولی شئ لکه مثالا تاسو ګوره اباف. زه غواړم ما د دغې شیپ له پاسه دې راولي د احمد. نو زه به راځم احمد به سلیکټوم شیپ یې، دلته به راځم، نو مې سلیکټ اوس راسې. بیا له همدې لارې نه کولی شئ لکه مثالا تاسو یو شی په کار وي، تاسو غواړئ تاسو ته په کوم ځای کې اډ کړي. لکه مثالا زه یې غواړم اباف. بیا لکه مثالا ته غواړې دلته تا یو شی راوستلی ده، ته د دې په سر یا د دې له پاسه یو بل غواړې، نو ته به اباف وښې. ابل بلو که لکه مثالا دغه شی ما راوستلی ده، له دغه له د لاندې د ما یو شی ته ضرورت ده، نو ته به بلو باندې به کلیک کوې. دا ول موږ سره اډ شیپ او اډ بولټس له دې نه کولی شو. لکه مثالا بولټس هم ور اضافه کړو. لکه مثالا بیا کولی شو دلته چې ټکس پین ته راسو،
وګوره د موږ ته لکه دوه بولټس ور اډ کړي دلته کولی شو لکه مثلا بیا د کې ماتن ولیکو او دلته یې په خپله کې دې رانه کولی شو لکه مثلا د موږ چېرې نقطې په کار وي له دې رانه کولی شو نقطې ور اډ کړو. دا ول موږ سره اډ بولټس او بل موږ سره دا پرموټ ډیموټ لکه مثلا چېرې موږ نه دغه یو ډیلیټس غواړو بیرته شاته یو قدم لاړ سو لکه مثلا ریموټ به خو یا څه دلته راسو دا پریمور لکه مثلا چې تاسو غواړئ یو لکه مثلا یو سلیکټ شي د لکه مثلا غواړئ بیرته شاته یو مخ ته لاړ شئ د لار نه دغه کولی شئ لکه وای او کنټرول وای او کنټرول زی غونته ده او بل رایټ او لیفټ ته غواړې دغه د ښې د خوا شیپس چپې خوا ته واړوي او د چپې خوا ښي خوا ته واړوي نو رایټ او لیفټ به وښیې وګوره حفیظ سوده خوا ته راغی هغه ته چپې خوا ته چېرې زه بیا پې کلیکم وګوره هغه ته به لاړ شي ښي خوا ته ځکه چې موږ لیفټ یا رایټ ټو لیفټ ورته ویلې او بل موږ سره دا موو اپ موو ډاون دغه ما لیکلي احمد چې دا اول نمره ده حفیظ دوم نمره ده جاوید دریم سرور څلورم ما نه غلط سوی ده احمد حفیظ چې دا دوم نمره نه ده نو زه به په موو ډاون باندې کلیک کوم ګوره جاوید راغی یا ما نه احمد چې دلته مې راوستلی ده دا حفیظ ما نه بیرته غلط سوی ده چې ما زدري کې وکتو حفیظ الله خو اول نمره سوی نو موو اپ باندې به کلیک کوې وګوره دلته راغی موږ کولی شئ لاندې شم او پورته یې بوځئ او دلته هم د ځکه کار نه کوي نقشه کې مه اوس کېږئ ځکه چې دغه دواړه یو شی دي د دواړه د لیاوټونه دي د دغه سمارټ آرټ بیا له دې لارې نه کولی شئ لکه مثلا هر یو چې تاسې راوستلی وي خوښ هم نه ده غواړئ چینج یې کړئ نو تاسې به دلته لیاوټ ته راځئ بیا له دې لارې نه کولی شئ مختلف دي چې تاسې یو دانه کولی شئ سلیکټ کړئ او که چېرې تاسې نور غواړئ دوی هم یو خوښ نه سو مور لیاوټس باندې به کلیک کوئ وګوره د ټول خلاص شول او چینج کلرز له دې لارې نه کولی شئ لکه مثلا تاسې د دغه رنګ هم چینج کړئ وګوره دغه رنګ ګوره اوس نور هم ښه ښکاري لکه مثلا دغه رنګ وي دلته مختلف رنګونه دي چې تاسې کولی شئ دغه خپله شیپو یا سمارټ آرټ ته ورکړئ لکه مثلا ما دغه یو خوښ ده ګوره دا پې عملی سو دلته موږ سره دي د دغې سمارټ آرټ رنګونه او بل موږ سره دا سمارټ آرټ سټایل دغه شیپونه چې دي دغه تا ته سمارټ آرټ چې ده تا ته څه خلته ښکاره سي که مثلا پیکا وي تیز وي سیبودي هم دو جي کې دلته چې د مور باندې کلیک کوي ګوره سیبودي سو مور باندې بیا کلیک کړی ګوره بیا دلته تا ته ښیي چې دا څه خلته تا ته ښکاره سي دا سمارټ آرټ دی ګوره اوس له سیبودي یعنې 3D غونته سو او ریسیټ ګرافیک غواړئ دغه ګرافیک خو موږ دغه رنګ هم ورکړو سمارټ آرټ سټایل هم انتخاب کړو غواړئ بیرته عادي حالت ته بوځو نو موږ به ریسیټ باندې به کلیک کوو ګوره بیرته عادي حالت ته لاړو رنګ هم تر هغه چینج سو سټایل هم لاړو موږ چې 3D کړی و بیرته کنټرول زی وکړو ګوره بیرته به راسي او که غواړې دغسې دا شیپ ته کنورټ کړې نو ته به راځې دلته لکه مثال بیا کولی شې متن ته هم کنورټ کړې کنورټ ټو ټیکسټ وګوره دا شیپ هغه لاړ سمارټ آرټ لکه موږ متن ته کنورټ کړ بیا بل موږ سره دا کولی شو دغه شیپ ته هم هغه شیپ باندې کلیک کړو وګوره د دغه ټوله ډیزاین مې نو ورکه سو ځکه چې اوس دا خو دا ګوره د شیپ فارمات مې نو خلاص سوه ځکه دا خو اوس شیپ د موږ شیپ ته کنورټ کړو تراسو اوس موږ کنټرول زی ویلیو بیا کلیک کړو ګوره بیرته سمارټ آرټ ته راغی دا ولې موږ سره په انزرټ منو کې سمارټ آرټ ډېره مننه دا و د نن ورځې درس